د غم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د غم ناول دوهمې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د غم ناول دوهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ماښام ناوخته چې کله میلمانه لاړل نو ثمرګل یو څه خوشحاله ښکارېده. له حجرې څخه د خپل اطاق په لور لاړ او زرینې ته یې وویل چې میلمنو د پخلي د خوند او سلیقې دومره صفت وکړ چې زما زړه یې را خوشحاله کړ. زرینې تندی تریو ونیوه او هیڅ یې ونه ویل. ثمرګل چې د زرینې په طبیعت پوه شو نو خبره یې زر بدله کړه. شپه تیره شوه، د نورو لپاره نه وی خو د صنم لپاره بیا د ځورونې سهار پیل شو. صنم له شین سهار نه بیا دې فکر اخیستې وه چې نن ورځ به بیا د کومې نوې کیسې سره مخ کیږي. په همدې فکرونو کې د کوهي د غاړې ترڅنګ د لوښو په مینځلو بوخته وه چې زرلښته راننوته په چابکو قدمونو د صنم خواته راغله او کیناستو سره سم یې د صنم په ځورولو او خندولو لاس پورې کړ. د صنم په ژوند کې یوازینۍ زرلښته وه چې د صنم د خندولو او خوشحالولو هڅه به یې کوله. ډېر ځلې به یې هڅه له دې وجې ناکامه وه. زرلښتې هم هیڅ خپلو هڅو ته د پای ټکی نه کیښوده. لسګونه ځله له صنم نه دا پوښتلي وو چې د ژوند کیسه یې ورسره شریکه کړي، خو صنم به د زرلښتې د دې پوښتنو په ځواب کې یوازې یو سوړ اسویلی وکړ. سترګې به یې له اوښکو ډکې شوې او د زرینې له ویرې به یې سر ځوړند ونیوه. زرلښتې به چې د صنم ویرېدلې څېرې ته وکتل حیرانه به شوه او زر قسمه فکرونو به یې په ذهن کې شور جوړ کړ. نن یې هم د نورو ورځو په څېر یې ټولو پوښتنو په ځواب کې یوازې د صنم چوپتیا ترلاسه کړه. د کوهي اوبه راویستلې او له صنم یې مخه واخیسته. په تلو تلو کې یې ورته وویل خاله سره مې د یو څو شپو لپاره کابل ته ځم. صنم یو څه مایوسه شوه ځکه زرلښته به پرې تل خوږه لګېده، له ځانه هم پرې ډېره ګرانه وه. زرلښته د صنم دوی له کوره ووته او په پښه نیولو قدمونو خپل کور ته ننوته. انګړ کې خاله مجبین د خپلې ځوانې لور سلګۍ او خاوند عمر سره ولاړ وو. په لوړ غږ یې وویل زرلښتې لورې، زر راځه کنه چې موټر راغلی، موږ تا ته په تمه یو. زرلښتې خپل قدمونه ګړندي کړل. دا دی خاله جانې زر جامې بدلوم او دروزم. څو شېبې وروسته زرلښته راووته او د کابل په لور روان شول. په ټوله لاره یې د صنم په اړه فکر کاوه. هیڅ یې زړه آرام نه مونده. سلګۍ چې ډېره مسته او شوخه جینۍ وه څو ځله د زرلښتې د پام اړولو په پلمه خندونکې خبرې وکړې. زرلښتې به د زړه په سر وخندل او بیرته به یې فکر د صنم خواته شو. زرلښتې په لاره نه څه خوړل او نه یې څه څښل، یوازې همدې فکر زړه او ذهن تسخیر کړی و چې آخر دا کوم زورور طوفان دی چې د صنم ټولې خوښۍ یې نامعلومې خواته یوړې. غرمه مهال و چې موټر د پاخه سړک په سر د یوې ښکلې ودانۍ ترڅنګ ودرېدو. سلګۍ او عمر دواړه د موټر نه ښکته شول او خاله یې زرلښتې ته هم د ښکته کېدو بلنه ورکړه. ټول ستړي وو. سلګۍ چې د دې کور یوازینۍ لور وه ننوتو سره سمه ویده شوه. د سلګۍ مور به تل د خپل زوی پرویز د همدا شکایت کاوه چې د واده کولو سره بیخي یې تغییر کړی او بالاخره د جنجالونو د زیاتوالي له وجې پرویز له خپل مور او پلار نه جدا شو او د خپل خسر کری ژوند پیل کړ. خو سلګۍ بیا د مور او پلار دومره زهیره وه چې لسګونه مرکې د دې لپاره رد کړې چې ګوندې مور او پلار یوازې پاتې نشي. سلګۍ د اقتصاد پوهنځۍ د آخري کال محصله وه. د خپل لیاقت او استعداد سره سره د خپلو ښو اخلاقو له وجې د ټولو ښوونکو په زړه کې خاص ځای درلود. تر ډېره مرکه کوونکي له ځوانو ښوونکو او همصنفیانو له جملې وو. خو سلګۍ بیا داسې د اجتماعي خوی درلودونکې پیغله وه چې په څو شیبو کې به یې ډېر پردي خلک خپلول. ځکه ورسره د زرلښتې هم څه ناڅه ساعت تیر او وخت ښه تېرېده. یو ورځ یې زرلښتې ته وویل مورجانه هم ځي د کوم ګاونډي کور ته فاتحې ته، راځه زما سره پوهنتون ته لاړه شه، ساعت به دې هم تیر شي او زموږ پوهنتون به هم وګورې. زرلښتې سلګۍ ته په شرارتي انداز وکتل او ویې ویل که ټولګي کې کوم ښکلی ځوان وي نو بیا به ضرور در سره ځم. سلګۍ په کړس وخندل او ویې ویل ستا د ښایست جلوې دومره کمزورې نه دي چې کوم یو دې په زړه داغ نه کړي. دواړو غبرګه او د زړه د خلاصه خندا وکړه او د پوهنتون په لور روانې شوې.
په لاره زرلښتې د کابل پوهنتون ماحول، درسونو او همصنفیانو په اړه د سلګۍ نه پوښتنې کولې او سلګۍ په پوره لیوالتیا سره ځواب ورکاوه. سلګۍ د خپل صنف په اړه داسې وویل: لومړي سیمستر کې 38 هلکان او 4 نجونې وو، خو اوس څه ناکام شول. ځینو یې په خپله درس پرېښود. اوس مهال 11 هلکان او 3 نجونې یو. زرلښتې په بیړه پوښتنه وکړه: خو اوس 4 نجونو نه 3 پاتې؟ سلګۍ ځواب ورکړ: هو. هغه بله ټولګیواله مو هم پښتنه وه، د جلال آباد وه. د 3م کال په شروع کې بیا رانغلله. زرلښتې وپوښتل: نو ولې درس پرېښوده؟ سلګۍ اوږده ساه واخیسته او زرلښتې ته یې وویل: داستان یې اوږد او یو فلسفي رنګ لري. بیا دواړه څو شېبې غلې ناستې وې. سلګۍ ژور فکر یوړه او هغه وخت یې پام شو چې ټکسي والا پرې غږ وکړ: مهرباني وکړئ راورسېدئ. دواړه د ټکسي نه ښکته او د پوهنتون انګړ ته دننه شوې. لویې دروازې مخامخ لویه اوږده سیمټي لاره وه چې دواړه خوا یې شنې لوړې ونې وې. پاڼې د مني لومړیو سړو شمالونو رپولې او د باد یوې نیمې تیزې څپې سره به د ونو شاخونه د دیدن تږي مینانو په څیر د څو شیبو لپاره یو بل ته ورغاړې وتل. مخامخ پوهنتون په انګړ کې ډله ډله نجونې او هلکان تر سترګو کېدل. د ځینو ترمنځ ګرمې کیسې روانې وې او ځینې بیا مایوسه، ناهیلي او ورخطا په نظر راتلل. سلګۍ زرلښتې ته وویل: دا مخامخ 3 هلکان وینې؟ دوی د ځینو نجونو د ځورولو په تور ادارې ته معرفي شوي دي. دا 3 ورځې وشوې چې ترمنځ یې جنجال روان دی. پرون مې ټولګیوال ویل چې کورنۍ یې ورته راغواړي. زرلښتې وپوښتل: نو څوک یې ځورولې وې؟ 3 نجونې دي، بېچارهګانې نه وې راغلي دي. دوی ځورولې وې او بالاخره هغوی یې اداره کې رسمن شکایت ترې کړی و. د زرلښتې او سلګۍ ترمنځ بحث همداسې ګرم روان و چې د ټولګي په دروازه ور دننه شوې. سیم ټول د هلکانو نه ډک و. یوازې د ټولګي لومړي قطار 4 چوکیو کې 2 نجونې ناستې وې. زرلښت او سلګۍ هم د سلام ورکولو وروسته کېناستې. ښوونکی راغلو، درس یې پیل کړ. د درس په دوران کې څو ځله په ځینو هغه هلکانو غوسه او غږونه کول کوم چې د مستي او د درس د اخلال کولو هڅه کوله. ښوونکي د درس تر ورکولو وروسته ځینې زده کوونکي پورته کول او پوښتنې یې کولې. د صنف اخري کونج ته یې نظر واچوه او غږ یې وکړ: سنګین به راته ووایي چې د نن درس نه یې څه زده کړل؟ سنګین چې ښکلی او دنګ ځوان و په خپل ځای کې غلی ودرېدو. ټولو زده کوونکو ورته په مهربانه انداز ورکتل. په ټول ټولګي کې یوه صحرایي خاموشي خوره شوه، خو د دې دنګ ولاړ قامت د وچو شونډو نیولي پار د ژور درد ګواهي ورکوله. ښوونکي د څو شیبو چوپتیا وروسته وویل: سنګینه، هڅه وکړه چې نور دې حالت ته د پای ټکی کېږدې. ژوند په دې طریقه شونی نه دی. کوشش وکړه نور درس ته توجه ورکړې. ځینو نږدې ملګرو ټولګیوالو سنګین ته د ډاډ ورکونې په انداز وکتل. ښوونکي اوږده ساه واخیسته، خپل کمپیوټر او کتاب یې واخیسته او له ټولګي نه ووت. د زرلښتې په ذهن کې سلګونو پوښتنو موجونه وهل. د سلګۍ خواته د ناستو نجونو پوښتنو یې پام وربدل کړ. دوی له سلګۍ نه د زرلښتې په اړه پوښتنې کولې او بیا په دري ژبه زرلښتې ته ښه راغلاست او ستړي مه شي ویله. د دوی د پوښتنو لړۍ لا همداسې روانه وه چې صنف به په 12 بجو شروع کیږي. په صنف کې شور ماشور شو. ځینې غوسه او د ادارې د دې فیصلې نه ناراضه ښکارېدل چې ولې مهالویش کې ځینې ساعتونه مسلسل خالي لیکلي. د دوی شور ماشور او شکایت لا همداسې روان و چې سلګۍ زرلښتې ته وویل: راځه بیرون به لمر ته کینو او یو ګرم چای به هم وڅښو. زرلښته هم پرته له کوم دلیله سپکه جګه شوه او سلګۍ سر روانه شوه. زرلښت او سلګۍ په خپلو کیسو کې ګرمې وې چې زرلښتې غوږونو ته د شپېلۍ نغمې ورو ورو رسېدې. هر خوا یې ولیدل او شپېلۍ نغمو ته د نږدې فاصلې نه د اورېدو تلوسه لا پسې زیاتېده. ګامونه یې لږ چټک کړل. یو اړخ ته د شنه چمن منځ کې همغه دنګ ځوان تر سترګو شو. شپېلۍ په لاس ناست دی او د شپېلۍ د خوږو نغمو په ذریعه د زړه درد غږوي. د سنګین د شپېلۍ غږ دومره زورور و چې په دې لاره د هر تېرېدونکي لاروی به یې څو شېبې تم کړ. هره خوا یې چوپتیا واکمنه وه. د ونو په لغړو خاخونو کې ناستې مرغۍ به هم د شپېلۍ د نرمو نغمو سره غلې شوې. ځینې له ژونده ستړي ځوانان خو ورته داسې په علاقه چاپېر ناست وو. تا به ویل لکه همدا څو شېبې د ژوند خوږې شېبې وي. زرلښته څو شېبې جوړې تماشې ته په ننداره وه چې سلګۍ پرې غږ وکړ: زرلښتې، و زرلښتې، تا ته وایم. خو زرلښتې زړه او ذهن دواړه شپېلۍ دې ښکلي او نرم غږ
له ځانه سره په غېږ کې نیولي وو. سلګۍ بیا ورغږ کړل، زرلښتې راځه، دلته هره ورځ د دې ناکام مین دا درد تماشې ته وړاندې کیږي. ستا په څېر هر نوي تماشچي ته نوموړې ننداره حیرانونکې وي. سلګۍ دا خبره وکړه او د شنه چمن پستو واښو باندې کېناسته. د زرلښتې غوږونه لا همغسې د نوموړې شپېلۍ غږ ته لیواله وو. سنګین په وار وار په شپېلۍ کې نغمې بدلولې او تماشه کوونکي یې ورته غلي ناست وو. زرلښتې د څو شېبو چوپتیا وروسته پوښتنه وکړه، سلګۍ دا ځوان ولې د پوهنتون ماحول کې شپېلۍ غږوي؟ سلګۍ غلې شوه، هېڅ یې ونه ویل. زرلښتې سلګۍ ته په سوالي انداز وکتل. د سلګۍ له چوپتیا زرلښتې ډېرې معناوې واخیستې، خو خپلې اخیستې معنا ته یې د شک په نظر کتل او همدې ته لیواله وه چې سلګۍ له خولې د یادو معناو تعبیر واوري. سلګۍ د سنګین په لور وکتل او ویې ویل، د سنګین کیسه هغه سرتیري ته ورته ده چې د جنگ په میدان کې سخت زخمی شوی وي، خو د خپل نارینه غرور له وجې نه ژاړي، یا وژاړي خو اوښکې تویې نه کړي، یا اوښکې تویې کړي خو له خپله ځانه پرته بل هیڅوک اوښکې ونه ویني. زرلښته نوره هم ځیره شوه او د ډېر څه اورېدو ته یې سترګې په لار وه. سلګۍ وویل، زرلښتې کله مو چې د پوهنتون لومړی کال پیل شو نو د شروع کېدو نه 2 اونۍ وروسته یوه ورځ زموږ د اقتصاد پوهنځۍ رئیس راغلو. تر سلام علیکم وروسته یې وویل، ستاسو یوه ټولګیواله له جلال آباد ته راغلې ده. دا 2 ورځې وشوې چې پوهنتون ته راځي. لومړۍ ورځ خو یې خپل ټولګی نه پیدا کړی او 2مه ورځ راغله خو لږ څه ستونزه ورته پیدا شوه، بیرته لاړه. نن راغلې خو درسونه ترې تېر شوي، نو تاسې ټول ورسره همکاري وکړئ، ټول نوټونه ورسره شریک کړئ او هو لږ پام پرې کوئ. فکر کوم دلته نابلده ده. ټولو ټولګیوالو مو ورته د پوره همکارۍ او مرستې ډاډ ورکړ. رئیس له ټولګي ووتو. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې یوه ښکلې او لوړه پیغله مو د ټولګي دروازې مخې ته د لار ورکې مسافر په څېر ودرېده. په تورو او ښکلو سترګو باندې اوږده باڼه لکه د غشو څپر داسې پراته وو. حیا یې له رخسارونو څڅېده. په تور رنګ ته ورته لوپټه کې د خپل مرمرین وجود د پټولو هڅه وار وار کوله. ډېره بې زړه او نابلده په نظر راتله. ټولو ټولګیوالو ورته حیران کتل. زه زر ورجګه شوم. تر ستړي مشي وروسته مې له ځان سره نږدې کېنوله او د درسونو په اړه مې ډاډ ورکړ. په خبرو کې مې د نوم پوښتنه وکړه. نوم یې صنم یاد کړ. زرلښته د صنم د نوم په اورېدو حیرانه شوه. د سلګۍ تر څنګ جوخته کېناسته او ویې ویل، ښه بیا څه وشول؟ سلګۍ ځواب ورکړ، د صنم یوازې ښکلا جلبونکې نه وه، د ښکلا سره سره د صنم اخلاقو او معصومیت د ډېرو ځوانانو زړونه وړي وو. لومړۍ ورځو کې خو ډېره غلې او بې زړه وه. له وخت تېرېدو سره لږ څه ډاډه شوه، خو خاموشي یې بیا تر اخره وساتله. ما ورسره ټول تېر درسونه تکرار کړل. کابل کې کور پسې ګرځېده. اقتصادي وضعیت یې هم چندان ښه نه و، ځکه همدا ټینګار یې کوه چې لږ ارزانه او اقتصادي کور پیدا شي. بالاخره مې دلته د خپل کور سره نږدې یو کوچنی او ارزانه کور ورته په کرایه ونیوه. ما سره به یو ځای پوهنتون ته تله او راتله. وخت په تېرېدو ورسره دومره عادت شوم چې کومه ورځ به صنم پوهنتون ته نه تله نو ما به هم درس ته د نه تللو لپاره پلمې لټولې. په لاره پوهنتون او کور کې به مو هم ټوله ورځ سره په ساعتونو ساعتونو کیسې کولې. د صنم مور لا پخوا مړه وه، خو پلار یې زړګي ته 2 اولادونه صنم او تقدیر ډېر ګران وو. نو د ډېرو خپلوانو د ټینګار سره سره یې بیا هم بل واده ونه کړ. زړګی ماما د خلکو د ځمکو دهقاني کوله، خو خپل 2 اولادونو ته د شاهانه ژوند په څېر ټول سهولتونه ورکړي وو. خو له ماشومتوبه پرې د تقدیر په پرتله صنم ډېره ګرانه وه او صنم به تل کیسې کولې چې کله کله به مې مور او پلار تل په همدې خبره سره جنجال کاوه چې ته تل صنم ته د تقدیر په پرتله ډېره مینه او ناز ورکوې، د 2 اولادونو ترمنځ دې فرق کوي. د دومره جنجالونو سره سره بیا هم زړګی ماما له خپلو کارونو لاس نه اخیسته. وخت تېرېده. زړګی ماما به له سهاره تر ماښامه کار کاوه. صنم او تقدیر به یې ښوونځي ته لیږل. د صنم خبرو په تایید صنم 6 کلن او تقدیر 8 کلن ماشوم و چې مور یې د زړه د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوه. بیا نو د زړګي ماما مسؤلیت 2 چنده شو، هم خپلو 2 اولادونو لپاره پلار او هم مور. د ښوونځي تر فراغت وروسته صنم د خپل وړتیا او استعداد له وجې د کانکور له لارې د کابل اقتصاد پوهنځۍ ته بریالی شوه.
د بېکچې علاقې له وجې په هیڅ صورت نه غوښتل چې دا لاسته راغلې موقع لاسه ورکړي. له همدې وجې زړګی ماما د صنم د زده کړو له وجې کابل ته په کډه راغی. شپې ورځې تېرېدلې. زما مینه او علاقه د صنم سره ورځ تر بلې لا پسې زیاتېده. د صنم مجبوریتونه ورتر غاړې مسؤلیتونه تر ما پرته بل هیچا صحیح نه شوی درکولی. زړګی ماما هم یو څه موده وروسته په ښار کې مزدوري پیل کړه. که څه هم ډېر ضعیفه شوی و، خو همت او حوصله لا هم د غرونو په څیر هسک و. تر ناوخته کار سره سره هیڅکله هم صنم او تقدیر ته د مینې ورکولو له دندې ستړی نه و. صنم خو لومړیو کې د زرګونو مشکلاتو ښکار شوه، ځکه نوی چاپېریال، نوې ژبه او نوي ټولګیوال هغه څه و چې صنم به ورته زړه خوړو. زموږ د اقتصاد پوهنځۍ د رئیس په تاکید سره ټولو ټولګیوالو او ښوونکو به صنم سره د زړه له اخلاص همکاري کوله. د ښوونکو له جملې مو سیکالوژي مضمون ښوونکی چې ډېر جدي او د ښه شخصیت درلودونکی انسان و. نوموړی استاد یوه ورځ د انسانانو د شخصیت پیژندنې په اړه درس راکاوه. ځینې خصوصیات یې داسې یاد کړل چې له وجې ښه شخصیت درلودونکی انسان پیژندل کېده. همداسې بحث لږ د ټولګیوالو او ښوونکي ترمنځ وغځېدو. ځینې زده کوونکو د یاد درس په باب ژوندي مثالونه غوښتل. ښوونکی مو لږ غلی شو، بیا صنم ته وکتل، ځان سره مسکی شو، وی ویل ژوندی مثال مو ټولګي کې صنم ده چې د ټولو ښو ځانګړنو درلودونکې ده. ټول یو څه متاثره شول، ځکه نوموړی استاد سره د دې چې ښه ښوونکی و، خو هېڅکله هم زموږ د ټولګیوالو څخه راضي نه و، ځکه د استاد بې کچې توقع د زده کوونکو بې پروایي هغه څه و چې د نوموړي استاد له پامه زموږ ټول ټولګیوال بد کړي وو. د کوچنۍ خبرې په اورېدو له صنم زیات زما زړه سرور واخیست. وخت په تېرېدو سره صنم د ټولګي ممتازه زده کوونکې شوه. د ټولګیوالو او ښوونکو سربیره ان د نورو ټولګیو د زده کوونکو لپاره د بحث او علاقې وړ موضوع صنم وه. ډېرو ورسره د خبرو د کولو لپاره بهانې لټولې. صنم دومره سنګینه او حیاناکه وه چې ان د خپلو ټولګیوالو سره د خبرو په وخت کې به یې غومبري له حیا تک سره واوښتل او د غټو سترګو نه د تورو اوږدو بڼو د جوړ چتر د پورته کولو هڅه به یې تل ناکامه وه. یو ورځ غرمه مهال و. د ژبو او ادبیاتو د پوهنځۍ یو نامتو ښوونکی جاوید زموږ ټولګي ته راننوت او راته ویې ویل کله چې د درس خلاص شو نو یو ځل ما سره حتما وګوره، اړین کار در سره لرم. د نوموړي ښوونکي استعداد، ښکلا او وړتیا هغه څه و چې له وجې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځۍ مخکښ ښوونکی بلل کېده. یو ساعت وروسته ما هم د صنم نه د یو څو شیبو لپاره اجازه واخیسته او ورغلم. د جاوید ښوونکي پوښتنه مې وکړه. بالاخره مې اداره کې پیدا کړ. زه هم ترڅنګ خالی چوکۍ کې کېناستم. د درس ښوونکو او مضامینو په اړه تر بحث وروسته یې وویل سلګۍ غواړم په یوه موضوع در سره وغږېږم او ستا مرستې ته هم اړتیا لرم. زه لږ څه چرت کې شوم چې څه مرسته به راځینې غواړي. استاد جاوید خپلې خبرې غیر مستقیمې پیل کړې او ویې ویل سلګۍ څوک چې چاته ښه و درانه ښکاره شي نو په اړه یې پوښتنې کوي. نو ځکه ستا د ښې ملګري صنم په برخه در ځینې مرسته غواړم. زه داسې احساس کوم چې ستا صنم ته ډېر پاک او سپېڅلی احساس لرم. د صنم استعداد، سنګیني، حیا او ښکلا ټول هغه څه دي چې زما زړه په خپل واک کې اخیستی دی. نو سلګۍ هیله کوم ته یو ځل ورته زما په اړه خبره ور یاده کړه او که رضایت یې وښودو نو زه به بیا کورنۍ ورولېږم. زه حیرانه پاتې وم، نه پوهېدم چې څه ووایم، ځکه د دې وړاندې هم څو ځله زموږ او ان نورو پوهنځیو خو ځوانانو د صنم د خپلولو هڅې کړې وې، خو صنم به تل منفي ځواب ورکاوه. ما د څو شیبو چوپتیا وروسته وویل سمه ده استاده، زه به ورسره وغږېږم. هیله یم چې ځواب یې مثبت واوسي، ځکه ستاسې په څېر شخصیتونه ممکن ډېر کم پیدا شي. ښوونکي جاوید د مننې په پار راته ډېر ښکلي الفاظ وکارول او ما هم تر درناوي وروسته مخه واخیسته. صنم راته د امید دروازې مخې ته په تمه وه. تر رسېدو سره یې راباندې یو ناز او پټکه هم وکړه. څومره دې ناوخته کړه؟ زه ورته مسکی شوم او په ټوکو ټوکو کې مې ورته وویل صنم ستا غوښتونکي ډېر دي او زه یې وایم نو یو یو ته چې ځواب وایم نو خود به ناوخته کیږي. صنم مسکی شو ویې پوښتل بیا دې کوم نوی داستان راوړی؟ د داستان د نوم سره ما ښه په کړس وخندل، ځکه تل به چې ما صنم ته په دې اړه کومه نوې موضوع ور یادوله نو بیا به یې وویل صنم نوی داستان مې راوړی.
د داستان کلمه زمونږ ترمنځ یو پټ راز وو. صنم ته مې مخ ور واړاوه. د نوي داستان په اړه مې ورته وویل. صنم هیڅ علاقمندي ونه ښوده او راته ویې ویل سلګۍ تر څو چې تقدیر ته واده ونه کړم نو تر هغې زه د ځان په اړه هیڅ فکر هم نه کوم. په خبرو کې نارضایت څرګند و. ما هم ډیر بحث ونه کړ ځکه مجبوریتونه یې ما درکولی شول. څو ورځې وروسته مې استاد جاوید ته د صنم جواب ور ورساوه. ډیر مایوس او ناهیلی شو. همداسې هره اونۍ به د صنم په اړه یو نوي داستان سره مخ کېدم. کله کله به مې صنم ځورول او ورته ویل به مې وای جینۍ دا تا سره کومه جادو ده؟ دا څنګه دومره کسان ستا غوښتونکي دي ها؟ وګوره زمونږ په باب هیڅوک هم پاڼه نه اړوي. صنم به په کړس وخندل او راته وبې ویل خدای دې خیر کړي. بیا دې لکه چې د مستۍ ګراپ اعظمي درجې ته ورسېده. شپې او ورځې تېرېدې. ازموینو ته هم 2 اونۍ پاتې شوې. هر ښوونکی به راتلو د خپل مضمون په اړه به د زده کوونکو ستونزې او پوښتنې حلولې. زموږ د کاروبارونو یا بزنس د پیژندنې په نوم مضمون کې ډېرو زده کوونکو ته یو څه ستونزې وي. نو د یاد مضمون استاد زموږ تکړه ټولګیوال سنګین نه غوښتنه وکړه چې موږ سره تیرو درسونو په برخه کې مرسته وکړي. سنګین خپل کتاب پرانیست. موږ ته د یو ښه ښوونکي په څیر د درس په تکرارولو پیل وکړ. زرلښت دې خبرو ته په ډېره مینه غوږ نیولی و. سلګۍ د سنګین په لور وکتل. عاشق شده ای ای دل غمهایت مبارک. دا سندره د شپېلۍ نغمو کې اړوله. تماشاچیان یې په خلاصو غوږو لیوال ناست وو. سلګۍ یو سوړ اسویلی وویسته او ویې ویل زرلښتې سنګین دا چې وینې داسې ځوان نه و بلکې د سنګین جرأت او لیاقت تر دې حده و چې کله کله به یې ښه او بااستعداده ښوونکي په ټولګي کې تر تاثیر لاندې راوستل. کله به چې ښوونکی ووت نو تل به ورسره ټولو ټولګیوالو په همدې خبر لانجه وه چې ته دومره پوښتنې او ژور بحث کوې چې ستا اوږد بحث کې ښوونکی بوخت شي نو بیا زموږ ټول درس نیمګړی پاتې شي. د سنګین منطقي بحث بد نه لګېده. نه پوهېږم ولې به مې تل د سنګین په لیدو خوږ احساس کاوه. بې دلیله به مې زړه یو سرور واخیست. داسې لکه د خوشحالیو کاروانونه مې چې میلمانه وي. د پوهنتون 2یم ټولګی پیل شو. د ازموینو د پایلو د هر پوهنځي د عمومي اول نمرګانو د اعلانولو لپاره ډېره لویه غونډه ونیول شوه. صنم زړه نازړه وه خو ما مجبوره کړه چې باید برخه په دې غونډه کې واخلي. د دوشنبې سهار ټول زده کوونکي ښوونکي او د ادارې کارمندان د پوهنتون په عمومي تالار کې سر راټول وو. زه او صنم هم ورغلو. د نورو نجونو سره په ځانګړې شویو چوکیو کې کېناستو. د دریس ټولې چارې سنګین ته سپارلې وې ځکه هغه د نورو په پرتله ډیر پر دریس تر سترګو کېده. شیبه وروسته غونډه پیل شوه. سنګین مایک ته ودرېد او تر بسم الله ویلو وروسته یې د ښه راغلاست وینا وکړه. بیا ټولو ګډونوالو ته د ملي سرود د درناوي په پار د ودرېدو بلنه ورکړه. غونډه قدم په قدم د سنګین احساساتي الفاظو او خوږو شعرونو لا پسې رنګینه او په زړه پورې کوله. د پوهنتون رئیس د پوهنځیو رئیسانو او ځینو بیروني میلمنو تر وینا وروسته بالاخره د اول نمرګانو د اعلانولو او د تصدیقونو د ویش لړۍ راورسېده. لومړی د ژبو او ادبیاتو پوهنځی ورپسې 2یم د اقتصاد پوهنځی د عمومي اول نمره د اعلان وار راورسېده. سنګین سټیج ته راغلو او خپلې خبرې په دې بیت سره پیل کړې. داسې ورځ نه وي چې دردناکه حادثه نه لري. داسې ورځ نه وي چې دردناکه حادثه نه لري. خدایا قیامت راولې ژوند نوره فایده نه لري. داسې ورځ نه وي چې دردناکه حادثه نه لري. خدایا قیامت راولې ژوند نوره فایده نه لري. بس نو دا ژوند دې مبارک وي د نړۍ خلکو ته. بس نو دا ژوند دې مبارک وي د نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري. تالار شور او چکچکو په سر واخیست. سنګین د تالار شور ماشور مات کړ او وی ویل محترمو میلمنو رئیسانو ښوونکو او د کابل پوهنتون ګلونو زده کوونکو د اقتصاد پوهنځي د عمومي اول نمره په توګه دا ځل ځوان نه بلکې ځوانه پیغله در پیژنم. موږ ټول یو څه وسوسه کې شوو. ما تر ډیره په خپلې ملګرې او ټولګیوالې رویا شک وکړ. شاید د رویا نوم واخلي. رویا د بامیانو د ولایت د تاجکانو د قوم نه وه. د سنګین وسوسه اچونکو خبرو په تالار کې د ناستو خلکو توجه نوره هم جلب کړه او بالاخره د صنم نوم واخیسته.
زه نه پوهېدم چې ما به څومره په تیزۍ سره چکچکې وهلې وي. صنم د تعجب سربیره سر تر پایه لړزېده. سټیج ته لاړه. د خپلو تورو سترګو په کنجونو کې د خوشحالۍ دوه اوښکې لکه د ملغلرو په څیر ځلېدلې. ښوونکو زده کوونکو ټولو د چکچکو په پړقا سره بدرګه کوله. زه داسې سرور واخیستم چې هیڅ مې طاقت نه کېده، تر هغې چې صنم مې کلکه په غېږ کې ونیوله او یا د خوشحالي مې ورسره غبرګه کړه. له سنګین نه مې په سترګو کې مننه وکړه، داسې لکه سنګین چې یا ټول خواږه او توصیفي الفاظ ما ته کارولي وي. دا وخت سلګۍ ژوره ساه واخیسته، د خپل تور بیک نه یوه ګولۍ راویسته، خولې ته یې واچوله او د اوبو غړپ یې پسې وکړ او ویې ویل دا څه موده راته د سردرد تکلیف پیدا شوی ده. ډاکټران وایي چې د خفګان له وجې ده. زرلښته چې لا هم د صنم کیسې ته په تمه وه ویې ویل ښه نو سلګۍ وایه که نه، څنګه غلی شوې؟ سلګۍ بیا پیل وکړ او ویې ویل زرلښتې خورې دویم ټولګی پیل شو. صنم علاقه ورځ تر بلې د درس سره زیاتېده. دویم کال کې ورته ماحول، دري ژبه او ټولګیوال هر څه ډېر عادي شوي وو. ټولګي کې به د لومړۍ ورځې په څېر اوس هم غلې ناسته وه. دې ورځو کې د سنګین سره د نورو په پرتله خبرې یو څه زیاتې شوې وې. د سنګین په څېره کې به د خبرو په وخت د صنم لپاره لیوالتیا له ورایه ښکارېده، او کله به چې ښوونکو تدریس کاوه نو سنګین به د سترګو لاندې غلی صنم ته کتل. هغه د خپل نوم په څېر سنګین خوی هم درلود، ځکه به د درس له موضوع پرته د ډېر څه ویلو جرأت نه کاوه، خو تل به یې د سترګو لاندې صنم څارله. شپې او ورځې په چټکۍ تېرېدې او زما مینه هم صنم سره ورځ تر بلې زیاتېده. اوس ورسره دومره عادت شوی وم چې یو ساعت به مې ونه لیده داسې فکر به مې کاوه لکه کوم مهم شی مې چې ورک کړی وي. یو ورځ چې کور ته روان وو په لاره کې مو د پوهنتون کیسې سره شروع کړې. زما لپاره ټولو ټولګیوالو کې سنګین د علاقې وړ ښکارېده، نو په کومه موضوع مې خپل ټولګیوال سنګین یاد کړ. صنم د څه ویلو په تکل راوکتل، خو کله چې زه ورته ځیره شوم داسې غلی شوه لکه کومه خبره چې په ستوني کې په زوره زندۍ کوي. هیڅ یې ونه ویل. ما پوښتنه هم وکړه، هغه غلی شوه. خبره یې واړوله. زه په اندېښنه کې شوم، په داسې حالت کې خاموشه پاتې شوم چې د صنم بېواره خبرې اړونې د دې پیغام راکړ چې ګوندې بحث کول نه غواړي. د غم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول دوهمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لیازال رب سپارم. ښاد و آباد اوسئ.